د حضور یو صحابي دی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه بیمار شوی په مکه مکرمه کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تپوس کړه دا هغه دا خیال و چې زه به په دې بیمارۍ کې مړ شم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه وی تعالی به خدای ژوند درکوي زمونږ د نفس به م الله ژوند درکوي نو هغه د حضور پاک مبارک نه تپوس وی د الله رسوله زما وارثان داسې خاص نشته نو که دا ټول مال لږ وارثان مې دي دا د خدای په نوم د اوس نه صدقه کم یا وصیت وکم نو څنګه به نو حضور پاک ورته وفرمایل چې نه ګورې خپلو بچو ته مال پرېږده وصیتونه دې مه کوه که تا د مال په وصیتونو ختم که او بچي د خوار ودار پاتې شو او د خلکو نه سوالونه بیا کوي نو د دې نه دا نه ده ښه چې مال د بچو ته پاتې شي او د سوالونو نه پې بچ شي او که ته وایې چې دا خو مې بچي دي او که صدقه خیرات وکم ثواب به وشي او په دې کې به نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی که ته په خپلو بچو کم خیرات کې د دې نه غټ ثواب بل نشته حتی که یو سړي حتی ما تجعلو فی امرأتک که یو مړی دې راواغېسته او د ښځې خوله کې دې کېښوده نو په دې کې الله صدقه ده او ثواب پې خدای درکوي نو ځان له او بچو له نفقه ګټل